رئیس د امنیت، وزیر دفاع او وزیر داخله چوکۍ د افغانستان د رئیس جمهور په لاس کې نه دي. تاسو وګورئ چې په دې 14 ولایتو کې جنگ شروع ده او د دوی د دې مشرانو بې کفایتۍ ته وګوره، لوی درستیز ته وګوره. اوس زه 3 زخمیان په ولسوالۍ کې لرم. لوی درستیز د خدای په قهر د ککړ چې دی دا رئیس جمهور ټاکلی ده. تلیفونونه یې بند دي، ټول وکیل صاحبان پې شهیدان دي. دغه 3 چوکۍ پلورل سوي دي. موږ نور د افغانستان ولس نه شهیدان کوو په دې باندې، په دې مشرانو باندې. دا بې کفایته مشران دي. رئیس جمهوره په دې کې لږ تجدیدي نظر وکړه. تا ته خلکو رایه درکړې ده. خلک نور مه شهیدان کوه، ښځې نورې مه کونډوه. موږ کې دومره کونډې دي چې اوس میړونه ورته نسته، خو ښځې ناستې دي ټولې په کورو کې. نو رئیس جمهوره چې څوک خارجي پاسپورټونه لري دلته تا په موږ باندې مشران کړي دي. ټول افغانستان په سرنوشت باندې دوی مسخرې کوي. وګورئ دغه په افغانستان کې اوس د ازرې ولسوالۍ کې 3 زخمیان زه لرمه. رئیس د وزیر دفاع خواصې هم نسته. مخکې مې ویل چې چوکۍ پلورل سوي دي، اوس هغه زخمیان پراته دي. نو دا به نظام سره څنګه دغه لاس ودرېږي چې دومره بې کفایتي، دومره بې هغه روانه ده. دې کې رئیس جمهوره دې کې تجدیدي نظر وکړه. وزیر داخلې ته دې وګوره. ته کوه چې د هغه وزارت کې دی ناسته دی، هغه د عدلیې او قضایي او یا د معرف وزارت کې ناسته. دا دې کېنولی دا بې مسلکه سړی د وزیر داخله او لوی درستیز خو داسې ده د خدای په فساد ککړ ده. ټول مکتوبونه یې ورکړي دي خلکو ته، د غصب مکتوبونه یې ورکړي، د چور او چپاو مکتوبونه یې ورکړي دي. رئیس جمهوره ورځ د قیامت به تا به خدای ته څه ځواب ورکړې؟ دغه شهیدان او زخمیان چې کېږي دغه د دې مشرانو بې کفایتي ده، غفلت ده چې کې. او بل رئیس صاحب دغه موږ په افغانستان کې فساد ډېر شروع ده. دغه اوس موږ تفتیش کمیسیون بررسي کوو او بعضې کمیسیونو رئیسان چې دي د دې ممانعت کوي. د دې تفتیش کمیسیون د فساد سره دوی یعنې مرسته کوي. په بینګو کې ډېر فساد ده او دې باید او رئیس جمهوره دا خو کوی شي که نه چې دا خارج نه راغلي او دلته تا کېنولي دي برګر کسان. دا افغانستان نه شي ساتی دا برګر خواره. پاسپورټونه لري دغلته ټول افغانان هم پې شهیدان کړه. دغه بس چې څوک دغه دوی د دستخطونه باید لغوه اعلان شي. دا څوک چې د خارج پاسپورټونه لري خارج نه راغلي دلته په موږ باندې به هغه کوي، مشرتوب کوي. ځکه خو دغه وطن کې بې نامني راغلې ده. ځکه دغه شهیدان او زخمیان او په بد حالات کې وو چې د برګر خلک راغلي. د برګر خلک افغانستان نشي ساتلی. او زه بیا هم رئیس جمهور صاحب نه تقاضا کوم چې د خدای خاطر وکړه دغه اخري ګیره د هر خواته ګوره هغه راغلی د خاطه که نن یې که سبا یې که میاشت بعد یې که 2 میاشتې بعد یې ولا چې وارې د نجیب غوندې نخرې وګورې همدغلته باید رئیس صاحب جمهوره تا ته هم توطیه برابره ده او د 7 کالو مخکې دا پلان ده. دا ټول د وزارت داخله د لوی درستیز د امنیت عمومي رئیس دا ټولې چوکۍ خارجیانو لاس کې دي. موږ خو پې خبرېږو که نه. تا ځان ډېر تشکر.